سلامونه دوستانو، په دې لږ تاسو برته روغ جوړ وای. څنګه کولی شو خپل کیټ کوین باینانس یا هم نور اکسچینجونو ته ویډرا کړو. که چېرته تاسو هم کیټس کوین لرئ، کولی شئ خپل باینانس ته یا هم خپل بایبیټ ته او که ایکس ته هر اکسچینج چې تاسو ته اسان وي هغه ته ویډرا کولی شئ. دوستانو د هغې لپاره به تاسو راشئ، کله چې کیټ کوین مو کله راخلاص کړه دلته تاسو ایډرا بټن راځي، دلته به تاسو ورته راشئ، په دغه ایډرا بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله مو چې دغه بټن باندې کلیک واخیسته موږ ته دغسې صفحه راخلاصېږي. دلته به تاسو راشئ، یو سټیک بټن دی بل ډیپوزیټ ټو ایکسچینج، دغه باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. نو تاسو حتما ویډرا ترسره کړئ، که یو کیټ لرئ، که دوه لرئ، که درې لرئ، چې هر څومره لرئ. ډېر کسان زیاتره لږ لري، زه صرف هم 22 کیټس کوین لرم، دا ویډرا کوم. په ډیپوزیټ ټو ایکسچینج اپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیسته ډېر ایکسچینجونه تاسو ته راځي. ګورئ اول باینانس دی، اوکې ایکس دی، بایبیټ دی، بیټ ګیټ دی، ګیټ آی او ده، دغسې نور کوکوین دی، میکسي ده، دا ټول دی. په دې کې چې دي باینانس، بایبیټ او ګیټ آی او، کوکوین او میکسي دا په افغانستان کې کار کوي. دا هیش کې دا مې نه ده کتلې تر اوسه پورې چې کار کوي یا نه. نو دلته تاسو دغه ځای نه کولی شئ والېټ ته هم ولګئ، خو والېټ ته داسې کار هغه ته اوس نه کېږي، د سپټمبر په 19 باندې خلاصېږي ټونکې پار ته. نو دلته به تاسو راشئ، زه به خپله باینانس انتخابوم. دا د باینانس اول انتخاب دی، که تاسو بل انتخابوئ صرف په ما کلیک کړئ. زه اوس باینانس انتخابوم. راشئ لاندې کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. لومړی درنه باینانس یو آی ډي غواړي. باینانس آی ډي به تاسو باینانس په موبایل کې راخلاص کړئ. کله چې باینانس راخلاص کړئ په پورته کونج کې تاسو ته دغه آیکن راځي، دا به تاسو کلیک کړئ. کله چې دغه آیکن ورته کلیک کړئ دلته تاسو دغه باینانس یو آی ډي ده، دغه وینئ، دا ستاسو آی ډي ده. صرف یو کلیک چې واخلئ کاپي کېږي، که دلته نه و بیا دغه ځای باندې کلیک واخلئ. دلته مو چې کلیک واخیسته ستاسو پروفایل راخلاصېږي. دغه ځای نه هم کافي بټن راځي، خپل د باینانس یو آی ډي کافي کړئ. دا ستاسو د باینانس ریپل آی ډي دی، یو آی ډي هم ورته ویل کېږي. دا مو چې کاپي کړئ دلته تاسو ورته پیسټ کړئ. بیا تاسو نه وایئ چې کیټ ادرس دلته پیسټ کړئ، را به شئ خپل باینانس ته. باینانس مو چې کله راخلاص کړئ دلته به تاسو راشئ، دلته بیک شاته راشئ، دلته په اډ فنډ بټن باندې کلیک وکړئ. خو ځینو کسانو ته دلته دا بټن نه وي، راشئ دغه لاندې والېټ بټن راځي، په دغه والېټ بټن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیسته دلته بیا تاسو راشئ ډیپوزیټ بټن چې کوم ښکاري په دا کلیک واخلئ. د پورته سرچ کې تاسو ورته کیټ او آی ولیکئ، کیټ آی دغسې به تاسو ولیکئ کوم چې ما ولیکلو. دلته تاسو ته کیټ راځي، دا کلیک کړئ. بیا ټون کوین کلیک کړئ، دلته تاسو دغه ادرس کافي کړئ. دغه ځای نه ادرس کافي شو، دا راواخلئ دغه ادرس. نو دلته تاسو ورته پیسټ کړئ. ګورئ دغسې د پیسټ شو. بیرته راشئ او اوس میمو کافي کړئ، لکه څه ډول چې موږ ډاکس کوین، هامسټر نور ډیپوزیټ کوو همدغسې ده. دلته په دغه اپشن ورته کلیک واخلئ، میمو کاپي کړئ. د کیټ میمو چې دا دوستان ډېر ضرور ده، که دا مو ورنه کړل تاسو ته ویډرا نه رسېږي. نو دغه درې وړه شیان ډېر ضرور دي. درې وړو کې چې یو هم نه وي تاسو ته ویډرا نه رسېږي. نو تاسو به دقیق داسې کار کوئ. نو راشئ دغه ځای نه په سینډ بټن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې سینډ بټن باندې کلیک واخیستم نو راشئ په کنفرم باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې کنفرم باندې کلیک واخیسته دغه د ستاسو ویډرا چې کومه دغه روانه شوه. نو تاسو ته به تر لیست کېدو مخکې خپله ویډرا ورسېږي. نو ګورئ دلته تاسو ته خپله وایي چې په 20 تاریخ 10 بجې یو ټي سي وخت باندې به تاسو ته ویډرا ورسېږي. نو تر هغه وخته پورې نو دا وه زموږ ویډیو. په دې چې ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ. مننه.